د بلد مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 90 سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده. 20 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. نه زه قسم خورم په دې ښار مکه په داسې حال کې چې ای پیغمبر په دې ښار کې اوسېدونکی او قسم خورم پر پلار او د هغه پر اولاد چې له هغه نه پیدا شوی دی. په حقیقت کې موږ انسان پر رنځ او ستونزه کې پیدا کړی دی. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. آیا هغه دا انګیري چې پر هغه باندې به هیڅوک برلاس کېدی نشي؟ يقول أهلكت مالا لبدا. او په ویاړ سره وایي چې ما په پنډونو مال برباد کړ. أيحسب أن لم يره أحد. آیا هغه انګیرلی ده چې چا هغه ونه لیده؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. آیا موږ هغه ته 2 سترګې، یوه ژبه او 2 شونډې نه دي ورکړي او 2 څرګندې لارې مو هغه ته ونه ښودلې؟ فلاقتحم العقبة. مګر هغه د رنځ او ستونزې په زغملو سره له سختې لارې څخه د تېرېدو همت ونه کړ. وما أدراك ما العقبة. او ته څه پوهېږې چې هغه سخته لاره څه ده؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. دغه لاره د چا غاړه له غلامۍ نه آزادول یا د لوږې په ورځ کوم خپلوان یتیم یا په خاورو ناست مسکین ته خواړه ورکول دي. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. بیا په دې سربیره دا چې انسان د مؤمنانو له ډلې څخه شي او له هغو کسانو نه چې یو بل ته په صبر او د خدای پر مخلوق باندې د رحم ښودنه وکړي، دا خلک دي د ښې اړخ خاوندان. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. او هغو چې زموږ د آیاتونو له منلو نه انکار کړی دی، هغوی د کیڼ اړخ خاوندان دي. پر هغو به داسې اور خورېدونکی وي چې ټولې دروازې تړلې دي.